کندهاري خبریالان د هیواد رادیو تلویزیون د پخواني خبریال رفیع الله غورځنګ د فاتحې او د قرآن کریم د ختم لپاره راټول سوي او د هغه روح ته دعاګانې کوي. رفیع الله غورځنګ تېره اونۍ د کابل په یو روغتون کې ساه ورکړه. د خدای بخښلي رفیع الله غورځنګ ورور وحید الله علیزی وایي چې دوی له چا سره کومه شخصي ستونزه نه لري، خو زیاتوي چې د غورځنګ وظیفوي رقابت د هغه د مړینې سبب ګرځېدلی دی. دی له حکومته غواړي تر څو د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي. موږ د چا سره شخصي مشکل نه درلودی. په مجموع کې د رسنیو کارمندان د مختلفو خواو څخه ښکار کیږي، نو دیم یو د هغه قربانیانو څخه و چې په دې جملې کې راغلی دی. نو موږ د خپل شخصي مشکل د چا سره نه درلودی، د وظیفوي مشکل باعث د دې ګرځېدلی چې د مړینې عامل شي. بلخوا په کندهار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه او پریس کلب 2018 کال د خبریالانو په وړاندې خونړی کال یادوي. د دوی په خبره حکومت هغه وعدې نه دي پوره کړي چې ګواکې د خبریالانو ژوند ته به پوره پام کوي. موږ د حکومت سره په دې اړه متواترې غونډې لرو، هره میاشت په ټولو ځایونو کې کیږي، په کندهار کې هم کیږي او ټول عمر مو ټینګار پر دې وي چې د خبریالانو ساتنې ته باید زیاته توجه وشي. خو یوه بله خبره ډیره زیاته مهمه ده چې هر خبریال د خپل ځان د ساتنې دپاره د ځانه څخه همکاري غوښتلی سي. که چیرې خبریال خپل مسلکیتوب ته متوجه سي، که چیرې خبریال دلته بېطرفه و بې پلوه پاته سي، او که چیرې دلته خبریال خپلې ستونزې او مشکلات روان حالات سم درک کړي، بیا کېدای شي چې د خبریالانو په وړاندې ستونزې راکمې سي. په رښتیا سره هم چې 2018 کال په افغانستان کې په خاص توګه په جنوب کې یو خطرناک کال د خبریالانو په وړاندې، ځکه موږ د ډیرو داسې پیښو شاهدان وو چې موږ په افغانستان کې ډیری خبریالان د لاسه ورکړل. په کندهار کې مو هم له څو داسې پیښو سره مخامخ سولو چې تهدید، ګواښ وهل، ټکول او حتی تر شهادته پورې. که څه هم په دغه برخه کې حکومت هغه وعدې او ژمنې چې کړي دي او یا یې زموږ سره په مجلسونو کې او په ناستو کې کوي، هغه ته هیڅ نه ژمن پاته سوی دی او نه یې ترسره کړي دي. په جنوب کې د تولونیوز خبریال عبدالله حمیم وایي خبریال باید د کار په ساحه کې ځان ساتنې ته پام وکړي. د په خبره خبریال باید هغه ساحه وپیژني چیرې چې د رسنیو لپاره خبر چمتو کوي. تر اوسه پورې دا نه دی په ډاګه سوي خبریال څه ډول باید خپل ساتنه وکړي. طبعا زه یو خبریال یم، زه کوشش دا کوم چې خپل تر ځان خبر نه مهموم. زه لومړی خپل ځان ساتنې ته فکر کوم او وروسته بیا که چیرې امکان وي هغه سیمې ته چې زه ځم، بیا زه ځم چې زه په دې ډاډه سم چې زما ژوند ته کوم ګواښ نه دی، کوم خطر نه دی، زه بیا هلته ځم. خو حال دا چې ډېر ځایونه که څه هم زه ډاډه یم، بیا اوس شرایط دا رقم دي چې بیا هم دغه سربیره موږ ته ستونزې پیدا کېږي، موږ ته مشکل پیدا کېږي. ارواښاد رفیع الله غورځنګ شاوخوا 7 کاله په هیواد تلویزیون او هیواد رادیو کې د ورزشي خبرونو خبریال، پروډیوسر او 2 کاله مخکې د هیواد تلویزیون د نشراتو د مسؤل په توګه دنده درلوده. خدای بخښلي رفیع الله غورځنګ په دې وروستیو کې د ولسي تړون په نوم پروګرام کې د فوټوګرافر په توګه دنده درلوده چې تېره اونۍ یې د کابل په یو روغتون کې ساه ورکړه. د هغه د مرګ لامل لا تر اوسه څرګند نه دی.